زیت الرحمن عجز دی را سره د هغه نه څه اورو چې نوي څه لیکلي دي نو را سره اوسئ ملګرو ښه. ډېره زیاته مننه درمان صاحب، ستا هم عارف لیوال، امیر بې قرار، انور خیال بونیری، حکیم سید اوتر، لیاقت لاله، هغوی زوی ناست دی حاشر او نور چې ستاسو هومره د پیراډایز سټي ملګري زموږ په شا ناست دي، هغوی هم ډېره زیاته مننه کوو. دلته یې موږ له ډېر درناوی راکړه، زموږ ډېر عزت وکړه، الله دې د دوی عزت وکړي، والله دوی په دغه کار په دغه روزګار کې برکت واچوي. شعرونو غوښتنه د وخت هم نازک دی او ما سره به داسې ډېر څه نه خو څه مو دې خپل پکې مات کړی، څه پردي مات کړی، څه مو دې خپل پکې مات کړی، څه پردي مات کړی، مونږ په پردو جنګونو کې تندي مات کړی او زما د سترګو نه د وینو څاڅکي کې هسې نه دي، ما د زلمي لالي په کټ باندې بنګړي مات کړی، زما د سترګو نه د وینو څاڅکي هسې نه دي، ما د زلمي لالي په کټ باندې بنګړي مات کړی. او څو شعرونه نور درمان لاله چې د غربت وږم چې مې څومره د لمنې خیجي، د غربت وږم چې مې څومره د لمنې خیجي، د ما د شونډو نه د غربت وږم چې مې څومره د لمنې خیجي، دومره مې سرې به مې د شونډو نه غمجنې خیجي، د وخت حاکمه چې مې څومره په تیاره کې ساتې، دومره خبرې به مې خولې نه سپینې سپینې خیجي، د وخت حاکمه چې مې څومره په تیاره کې ساتې، دومره خبرې به مې خولې نه سپینې سپینې خیجي، په دې خفه یم چې ما هغه څوک له حد ته سپاري، د چا د لاسه چې خوشبو زما د وینې خیجي، په دې خفه یم چې ما هغه څوک له حد ته سپاري، د چا د لاسه چې خوشبو زما د وینې خیجي، د هغه خلکو دعاګانو کې تاثیر نه وي، د چا د خولې نه چې خبرې ازارمنې خیجي، د هغه خلکو دعاګانو کې تاثیر نه وي، د چا د خولې نه چې خبرې ازارمنې خیجي، په دې ارمان بشي عجز د تورو خاورو مېلمه، چې ستا د خولې نه به نامه زما د مینې خیجي. مننه. او ځکه هر څو ډک د کمالم زه چا څه پېژندم، ځکه هر څو ډک د کمالم زه چا څه پېژندم، د آینې شاته دیوالم زه چا څه پېژندم، او په زړه که هر څو مالامالم زه چا څه پېژندم، په زړه که هر څو مالامالم زه چا څه پېژندم، ځکه چې جیب باندې کنګالم زه چا څه پېژندم، او د تهمتونو د اوربل د لاندې شوی ومه، د کونډې مور د تندي خالم زه چا څه پېژندم، د تهمتونو د اوربل د لاندې شوی ومه، د کونډې مور د تندي خالم زه چا څه پېژندم. او څو شعرونه درمان صاحب چې دا سویلو ډکې سلګۍ دي دا به څه چل کېږي، دا سویلو ډکې سلګۍ دي دا به څه چل کېږي، اوښکې مې تلې تر جولې دي دا به څه چل کېږي، او وریځې راغلې او لالې مې له کوڅې ووته، دا علامې خو د ګلې دي دا به څه چل کېږي، او پښتون طبیعت مې د غلام د نوم نه کرکه کوي، جامې مې غاړه کې پردې دي دا به څه چل کېږي، پښتون طبیعت مې د غلام د نوم نه کرکه کوي، جامې مې غاړه کې پردې دي دا به څه چل کېږي، ما یې په خوا کې څو کسان تبر په لاس ولیدل، دغه چنار کې خو مرغۍ دي دا به څه چل کېږي، ما یې په خوا کې څو کسان تبر په لاس ولیدل، دغه چنار کې خو مرغۍ دي دا به څه چل کېږي، ما نه خندا غواړي ضمیر مې خاموشي نه مني، عجزه شونډې مې پولې دي دا به څه چل کېږي. او مننه. بیکاره خلکو ته د کار خبرې نه کوم، بیکاره خلکو ته د کار خبرې نه کوم، د خلکو مخکې مې د یار خبرې نه کوم، او بیا مې بچي وایي چې مونږ له ته سره وړه که نه، ځکه په کور کې د بازار خبرې نه کوم. او دغه اخري شعرونه چې راخوره دې په تندي د بنیتۍ نښه ده، دا خو بېخي جانانه ستا د بېروحۍ نښه ده، په دې کوټه کې چا د خپل ژوند خاتمه کړې ده، میز غورځېدلې د پکي ته د رسۍ نښه ده، په دې کوټه کې چا د خپل ژوند خاتمه کړې ده، میز غورځېدلې د پکي ته د رسۍ نښه ده، دا چې سرونه خرڅوي او پې بنګلې جوړوي، دا آبادي د دوی د غټې بربادۍ نښه ده،
د محبت په ګناه مړ یم ثبوت یې دا دی لاس کې مې ګل دی په تندي مې د ګولۍ نښه ده په دې زړو زنګ شوو اوسپنو ما مه یروه دا زنځیرونه خو زما د ازادۍ نښه ده او مور قربان دې شمه زه دې باچا کړی یم ستا دعاګانې د عاجز د کامیابۍ نښه ده ډېره مننه ډېر عاجزه ډېره مننه او تر ستا هم مننه لیواله ستا هم مننه لیاقت بھائی ستاسو هم مننه چې رالی او ستاسو هم ډېره مننه چې موږ سره تر دې دمه پورې ناست یې او موږ برداشت کوئ اجازت غواړو د الله په امان